خزه په دې نه پوهېږي چې خاوند به څنګه راضي کومه خاوند د راتلو ټیم چې که نه دا دومره سخای او دومره ناولي که نه نه جامې سمي نه مخ وینځلې نه ویښتان سمي څنګه چې په ګیټ راننه وځي نورې خبرې لا نه شوي اول نه ورته وي ښه راغللې کور کې خوړه نشته دی کور کې چینی نشته دی ماشوم بیمار دی هغه بل دا چل دی هغه ګاونډي خو ماشوم والی دی ته بار چکرې ووه هغې د له زوی والی دی هغې د له لور والی ده دا لا کمرې ته نه یې رسېدلی په کټ کې ناست نه دا سر ونیسي چې یا خدایه پاکه دا څه جیل نه دې راوستمه یا الله دا څه قیمت را باندې جوړ دی الله دې نه خو بار خومه ښه په قلاره خو ناست وم یو ګپ مې لګو که نه نو خامخا تا نه به ړم خفه کېږي خامخا تا نه به نفرت هم پیدا کېږي او کو تا د خاوند تندي ته کتلې څنګه چې د هغې د راتلو ټیم وې تا لږې جامې ښایسته اچولې تا لږ ځان برابرولې هغه چې څنګه را رنوتو نو د هغې د سلام جواب دې کولې د هغې نه بعد دې کټ کې کېنولې سمدستي د ګیلاس کې اوبه راوړلې تاسو والې چې دا اوبه وڅښئ ستړي ستومانه راغللی ستړي شوي وباسئ ټوله ورځ مو کار کړی دی ستړي شوئ راغلی دا یو ګیلاس اوبه وڅښئ زه په منډه باندې تاسو له چای راوړم چای تیاره ده د چای پیلې چې در مخې ته کېغوسته ښه په دې خپو دل لږ زور ونه کړم ستړی شوی به چې په خپو دې وله زور شروع کړو ورته ووایه کور کې وړم نشته دی دوه تروړې به راوړمه ورته غوړي هم نشته دی دوه ټاپکې به راوړمه ورته ماشومانو جنګ کړی دی زه دا مسله به م حل کړمه ورته ووایه د جب دپاره یو 2000 روپۍ راکړه چې جب کې پرته وي په مخ قټې مې دله درکوي خدا چې دا کور ته نه راننوتی او تا پسې اول نه سرکاري بل تیار کړی دی چینی نشته دی غوړي نشته دی فلان نشته دی فلان نشته دی ته په ایمان ووایه دا خاوند د دې ښځې سره په مینه باندې خبرې کولی شي دا خاوند د دې ښځې سره زړه لګي هلکه دا جینکۍ څه وایي وایي زما سره یې زړه نه لګېږي او د بلې جنۍ سره ډېر ښه ګپ لګوي دا خو زه د خپل لګوم دا د بلې سره ځکه ښه ګپ لګوي هغې ته هغه ورته په موبایل کې وایي چې قربان تا د خدای ووایي زه تا په دې ټوله زندګۍ کې خپل خاوند د قربان ویلی دی ورته ویلی دی تاسو ته کله ویلی دی